اوس نشو کولای موږ قانون اسلامي پلي کړو ځکه زه په قانون اسلامي باندې پوهېږم قانون اسلامي کې قرآن کې وایي چې تاسو که چا غلا وکړه د هغې نه لاس پرې کوي نو چې ده اوس ته ماته یو 500 دانې راوړه لاس یې پرې کړه ولاکه یې پرې کړې ته دنیا به ته ځان ته هغه وایي چې نشي پرې کولی ځکه دنیا دا نشي اکسپټولی بل ملک ته جواب نشي ورکولی قناعت نشي ورکولی څنګه چې د پلانکي ځای کې د خلکو لاس پرې کړه یو چا ته د دروغو لاره هم جوړه کړي داسې لاس ترې پرې کړه نو دا خو لکه داسې ګوره هغه وخت نه یو موږ پیغمبران نه یو نه صحابه یو چې موږ به دومره هغه یو نو زلګۍ ته څه ویل غواړې مهرباني وکړه تاسو وخت در کوم څه چې وخت مې ورته ضایع کړی ګوره تا خو مطلب پوښتنې دې ډېرې شي او بعضې داسې پوښتنې کوي چې هغه مناسب هم نه دي ځکه هغه مشکلات او جنجالونه تېر شوي لکه اوس بیا یادونه کوي خام دم نه ځکه عمومي امر داسې یاره هغه نه چاته اوس پیغور ورکوي نه چاته داسې خبره کوي چې هغه د بل چا د ازار سبب وکړي یا زړه ازار نو دغه بعضې پوښتنې داسې کوي خو بیا هم زه تا ته جواب در کوم ګوره که چېرې په حکومت کې 3 لکه اردو یا 3.5 لکه یا 4 لکه چې هر څومره وه ګوره نو امارات مجاهدین هم ستا شکر د ښه ډېر دي نو فلحال هغې نه اردو جوړه شوې کېدای شي وخت کې داسې عوام یا د عام مسلمانان نه غواړي چې راجلب کړي اردو ته یا هم دغه خلک د تېر نظام کې چې وخت تېر کړی دا هم راغواړي ګوره د تېر حکومت افسران ته تاسو خیال وي ترکیه نه 150 دانې راوغوښتل په وظیفو یې وټاکل او ځایونه یې ورکړل نو دغه اردو طبعا که ګوره یو نظام وران سي او هغه بېرته 3 لکه یا 2.5 لکه یا څومره خلک چې پاتې سي بېرته په دغه کې راځي شي کېدای شي چې دغه بل چا سره لار یو ځای کې بل ملک سره اوس خو امریکا سره مونږ په امریکا ورته پلي امریکا سره لاس یو ځای کېدای شي بیا یې تاجکستان سره کړی ایران سره کړی په مونږ په حکومت کې کودتا کړی وایي د دې مشکل دې خطر هم وګوره نو د دغه له وجې نه هم طبعا چې یو وارې مجاهدین خپل د سب ملګري د خپل کاروان د قطار ملګري پوره کړي نو عوام به هم راوغواړي همداسې هغه سته نو بدري صاحب یو خبره دا ځکه کټ کوم بدري صاحب دغه تاسو چې څومره هغه کوئ مثلا اکثره تاسو وایي چې موږ د افغانستان خلکو ډېره قرباني ورکړه یعنې په دوی کورونو بمباریانې وشوې هغه خو صحیح دی هغو ته خو تاسو وویل چې مننه چې چا تاسو را لاس وړی دی خو ډېر داسې بې ګناه خلک هم شهیدان شوي دي چې د تاسو په چاودنو کې یو امریکایي یا یو عسکر یا یو خارجي نه دی وژل شوی هم د نظام کس هم نه دی وژل شوی خو بې ګناه په سلهاوو کسان وژل شوي دي د تاسو مشرانو زړه کې دا احساس نه راځي چې راځئ ورځ په سټیج راشه یا تلویزیون لارې یوغو خلکو نه دغه څنګه چې دا وایي چې یو د افغانانو موږ چې چا قربانیان ورکړي مننه ترې کوو افغانانو قربانیان ورکړي که دوی داسې مو وایي چې د موږ له وجې که چاته ضرر هم رسېدلی وي بې ګناه خلکو ته چې هغه نه عسکر و هغه نه امریکایي سره ولاړو بې ګناه خلک شهیدان شوي دي یو نه بخښنه وغواړي ولې نه ګوره یو خو داسې دوی چې داسې بعض کارونه سوي دي تاسې به هم اورېدلي یا به تاسې هم کتلي وي چې په افغانستان کې مخکې د څلوېښت او که څو څلوېښت ملکونه کفار ول بیا د کفارو سره د نورو ملکونو استخباراتو ګوره جوماتونه الوزول کېدل نو ته باندې چې څوک کلمه وایي چې هر څومره بد سړی وي که نه ما خو داسې سوچ او فکر د هغه جومات نه الوزوي نه هغه عوام الوزوي نه هغه ښار کې چاودنه کوي نو هغو به د استخباراتو به هم هر څه کول نو پورس نه و معلوم ځکه چې ملکونو استخباراتو ملکونو سرې سترګې کاپیران هم ګرځېدل نو نور خلک خو پرېږده نو دوی به هم کړي کله کله به داسې یو چاودنه هم سوي چې هغه به عوامو ته ضرر زیات وي او د موږ دغه یا اردو ته یا پوه ته هغه ته نقصان کم رسېدلی وي نو هغوی بښنه څه کوي ګوره چې موږ سره په یو صف کې جنګېدلي موږ سره مخامخ ډزونه کړي موږ یو عفو ورته کړې ده بل هم دا کړي بښنه چې چاته تاسو له ولې ضرر یو افغاني ته خو ضرر رسېدلی وي دا ټول یو خو داسې افغان وي چې هغه نه جاسوس و نه امریکې په بمبار کې زخمي شو نه د امریکې په چاودنه کې تاسو له لارې چې شوی دی یو افغان خو لاس یغونه تاسو بښنه غوښتې ده ولې نو بیا هم تر غواړو خدای اول موږ د خدای ماب کې بیا هم د مسلمانان پاتې شو ګوره موږ سره چې په یو صف کې جنګېدلي دي یو صف کې موږ سره هغه تېر کړي بچیان یې پاتې دي یتیمان دي کونډې دي تاسې به اوس پوښتنه کړې چې په هر ولایتونو کې خیرم موسسې دي نو د طالب نوم هم لیکي دا هم لیکي دواړو ته یو رقم کومک ورکوي نو هغه خلکو ته موږ دومره هغه کوو نو پاتې شو دغه عوام چې خواران مزدوري ته روان یا ریړه باندې شهیدان سوي یا نور سوي بښنه څه کوي چې موږ کومک او هغه هم ورسره کوو فلحال خو تاسو ته اندازه د اقتصادي مشکلات دي کېدای شي وخت سره داسې فورمې یا کتابچې بدري صاحب هغه خو داسې چې ما ته ډېر داسې کسان معلوم دي چې خپله په غټ موټر کې چاودنه ورکړې ده او ماشومان یتیمان پاتې دي هغو په ماشومانو زه دردېږم افغان اولادونه مې دي زه ما ورسره کومک کړی دی هغه جدا خبره ده چې دا اوس کومه خو د تاسو باید رسمي مشران دا یو وارې بښنه وغواړي د خپلو هغو خلکو نه چې د موږ په چاودنو کې چې چاته ضرر رسېدلی دی موږ دې وبخي امکان شته چې هغه خلک یې مونه بخي ګوره د خدای غضبونه څومره راډېر شوي دي
ولې د افغانانو باندې خوشحالي نه راځي؟ که نظام ته وګورئ خو اوس خو اسلامي نظام دی، بیرغ وي همغه تاسو بیرغ لګېدلی دی، که تاسو سره بل کوم جنګیال دغه مقاومت مکمل خوانتن دومره نه ورکوي، خو بیا هم تاسو کې ډېر جنجال دی، وطن کې بد حال دی، د لوږې خلک مري، دا به تر کومه وخته پورې دا خلک داسې ځورېږي؟ نو ان شاء الله الله پاک رحیم او غفور ذات تر ډیره به حالات خسي. ګوره که دې ته وګورو چې کتاب او د اسلام او د شریعت له لحاظه چې کوم ملک یا اسلام یا څوک مسلمانان په تکلیفونو او مشکلات خامخا ډېر وي. ګوره د حضرت عمر تنو د اسلام دوهم خلیفه ده، په ملک کې قحطي راغله، وچ بوټه یا باران او دغه سیستم نو بیخي په مالونو کې شو دی دا شی وچ سو، نو هغه بیخي ډیره د ګوره له دې اوسني حالات نه. نو د اسلام چې څوک مسلمان دي هغه دعوه کوي نو څه مشکلات به وي الله پاک به قرار رفع کړي. دا وجه نه ده چې دا خلک بیکاره خلک دي هغه دي یا د مسلمانانو نظر ولیدلي دي ځکه داسې مشکلات دي. نو دا د ارس دی الله له طرفه دي او کله سو د مخلوق او د هغه له طرفه کوم کېږي هغه ان شاء الله وخت سره مخ نه سو دغه کارو. خوشاله اوسئ. ورورجان یو پښتنه مې بل ده بخنه سره پښتنه مې زړګي دا و چې څوره پیغمبران دي ستاسو نظر لکه یو لکه سلیزي زره زیاتو کم دي، صحیح ده جګره؟ او صحیح ده. نو آیا دا یو لکه سلیزي زره زیاتو کم پیغمبران دي، آیا ته څو فیصده ته داسې شي ثبوت شي راوړلی چې د دې زیات فیصدي حتی داسې حجاب کو لکه دا اوس چې موږ افغانستان کې امر بالمعروف هغه کړی دی، تاسو کوم ثبوت لري چې د هغې 2% پیغمبرانو داسې کړی؟ نو آیا ولې موږ هغه د یو لکه سلیزي زره زیاتو کم پیغمبرانو په طریقه نه ګرځېږو؟ ولې دغه ته شریعت نه وایو چې هغه پیغمبران چې وګورو؟ نو دغه ورور ته زه دا وایم که نه چې پښتنه دی اسلام هغه سره ځکه په ټکر کې ده چې ګوره د هر پیغمبر ځان ته قانون او ځان ته هغه یا وحی راتلی یا صحیفې راتلی یا داسې ډېر پیغمبران غلي دي چې یو پیغمبر به وفات شو په ځای به بل پیغمبر راغی هغه قانون به چلاو. نو اوس د موږ پاتې شو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د موږ پیغمبر ده، نو هغه پیغمبر کې چې کوم موږ ته قرآن کې کوم د اسلام او د پردې دغه چوکاټ راغلی ده، نو ان شاء الله یا امر بالمعروف یا امارت سرغړونه نه کوي. که داسې څوک پوښ کوي سیاره پلان کې چې دا چې سعودي وای سیاره امر معروف ولا د تاریخ پوه شي. نو د هر مثلا غواړم صافي صاحب عمر فاروق په حکومت کې بدري صاحب عمر فاروق په حکومت کې یا په خلافت وخت کې به ودای په نظم لیستو خوب نه کوه د اکثره اصحاب وخت کې دغه وخت شوره خلیفہ رشیدین وخت هم دغه وخت شوره خپل به دومره نه وي د چې په منطقه کې به یو کس هم وګاو د تاسو مشران کس کله داسې ګرځیدلی چې افغانستان کې څومره خلک د لوږې مري یا څومره لوږې شپې سبا کوي یا خپل خپ خېټه موړ وي داسې کوم کار کړی دی؟ ان شاء الله داسې په د پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته په وخت کې نه ده د اسلام دوهم خلیفہ وګرځېده به د شپې د کورو معلومات او هغه به اخلي بالکل داسې ده. نو هغه طبعا داسې که خیال دې کړی پخوا وخت کې بچایي او هغه به ډېرې کمې محدودې وي، یعنې داسې یو ښار که درته به یو بچایي به داسې به بله وه. نو د حضرت عمر ته هم وخت کې مسلمانان ول خو ډېر کم ول، یعنې داسې رسیدګي کېدله چې یو کلي پوښتنه نن شپه وکړي بل داسې وکړي داسې قربان شم کوڅه کې تا په کوڅه کې چې 100 کوره وي د 100 کورو پوښتنه تا کړې ده چې کومه ورځ تا ډوډۍ خوړلې وي هغه 100 کورو پوښتنه تا کړې ده چې زه خبرې ته راځم. نو هغه د یو داسې سیسټم ده، یو بل دلته هر یو ولسوالۍ خپل مسؤل معلوم ده، سمه ده د هر ارګان خپل مسؤل معلوم ده، د هر بخش د خپل سړی ټاکل شوی ده. نو پاتې شو د موږ ولسوالۍ کې چې کوم غریبان دي ټول تللي دي هلته ثبت نام کړی دی، هلته نومان لیکلي چې ما دومره وسته او کمزور یم دا ده، حالانکې میاشت په میاشت 2 میاشتې بعد یو میاشت بعد هغوی ته معاش یا خوراکه یا هغه راځي ورکوي. یقیني تاسې پوښتنه وکړئ په د هغو کې خپل ولسوالۍ هغه کې هلته ثبت شوي دي. نو حالانکې د دوی به ډېر کم وي لکه دوی له خوا نه شوي، که بهرني وي دوی هغه خلک معلوم کړي مشخص کړي دې ته نه دي کتلي چې یاره دا زما طالب ده دې ته ورکوه او دا غریب ده دې ته مه ورکوئ دا حقه مه خوره. نو ورته رسیدګي کړې ده. پاتې شو خیال دې کړی څه وخت مخکې امارت اعلان وکړ چې دغه سوالګر او دا شیان دې راټول شي د کابل ښار نه په نورو ولایتونو کې به هم دغه کې. نو دا څه پوښتنه بولي که داسې هغه ورته کوي چې یاره دا بېغوره دي، نو دا کفایت نه کوي.